السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، د الله سبحانه وتعالی ډیر یو ناشنا نظام دی. الله فرمایي وتلک الایام نداولها بین الناس. زموږ په معاشره کې چې کله یو انسان ته الله سبحانه وتعالی ترقي ورکړي، یو عهده او یو رتبه ورکړي، نو دا انسان چې دی دا همیشه به دا فکر کوي چې زه به همیشه په دې رتبه کې ما په دې مقام کې ما او داسې ترقي به کوم به ایسته به مخکې روان یم. بیا په دې کې ډېر انسانان هغه داسې چې هغې نه لاندې کوم خلک چې دي، کوم لاندې طبقه چې ده، هغوی ته بلکل د انسانیت په نظر باندې ګوري نه، او همیشه دا فکر او سوچ کوي چې دا خلک به همیشه ماته محتاج او د هغې د احساساتو بلکل قدر نه کوي. لیکن د انسان ته پته نشته دی چې څنګه الله تعالی دا مقام درکولی شي، دغه شان یې ناغستلی هم شي. او دا د الله قانون دی. کله چې یو انسان په نعمت باندې ناشکري وکړي، هغه کې لویي، غرور او تکبر پیدا شي، نو الله سبحانه وتعالی ته به هغه مقام اخلي. او دا خو موږ په خپل ژوند کې وکته، پرون باچا نن ګدا، پرون په یو لوړ مقام باندې او نن چې دی خوار او ذلیله دی. نو همیش دا کوشش کوئ چې کوم تاسو نه لاندې خلک دي هغوی سره په ورورولۍ او قوت ژوند تېروئ، د هغوی احترام کوئ، قدر یې کوئ، خبرې ته غوږ دی. د انسان ډېر خودغرضه دی محترمو. کله چې د دې یو انسان ته احتیاج نه وي او یو کار یې ورته بند نه وي، نو هغې ته بلکل بیا د انسان په نظر ګوري نه. او کله چې یو انسان ته کار بندي او دا ورته محتاج وي، نو د هغې ډېر قدر کوي، ډېر احترام یې کوي. هغې سره د خبرو کولو یو بیل رویه او د یو غریب سره او لاندې کس سره بیا چې دی د هغې سره رویه ډېره مختلفه وي. خو زوال د نعمت شته محترمو. دا نعمت چې الله درکړی سبا به نه واخلي او بیا به محتاج وي. او دا فکر او سوچ مه کوه چې همیشه به دا خلک چې تا نه لاندې دي دا به تا ته محتاج وي او دا به دغه مقام کې نه. وتلک الایام نداولها بین الناس. الله سبحانه وتعالی خو دا ورځې اړې راړې دي د خلکو په منځ کې. نن ګدا سبا باچا، پرون باچا نن ګدا. دا خو انسانانو باندې هر قسمه ورځې راځي، ښې بدې. نو کوشش کوئ چې لاندې کوم خلک دي، کومه طبقه تاسو نه ده، هغې قدر کوئ، احترام کوئ. الله سبحانه وتعالی به همیشه تاسو له ترقي درکوي. او که چېرته تاسو هغوی ته په سپکه کتل او د هغوی د احساساتو قدر نه کوو، همیشه هم دا فکر او سوچ کوو چې موږ به یو رتبه کې یو مقام کې او همیشه به یو، نو داسې نه ده. انسان ډېر کمزوری دی محترمو او ډېر محتاج دی. دا خو د الله سبحانه وتعالی صفت دی چې الله هیڅ چاته محتاج نه دی. الله الصمد. الله سبحانه وتعالی بېنیازه دی، چاته محتاج نه دی. او انسان چې ډېر کمزوری دی، ډېر باندې هر قسمه حالات راځي، نو د خپل موقف نه، د خپلې عهدې نه غلط استفاده مه کوه. او لاندې کمزوري خلک هغې باندې ظلم زیاتی مه کوه. هغوی د احساساتو قدر وکړه، احترام یې وکړه. او که چېرته داسې دې ونه کړه، نو زوال چې دی هغه به یقیني دی.